وایي زمری په یو هوټل کې اشپز دی. هغه نن ماښام د خوړو د تیارولو دپاره 80 کیلوګرامه رومیانو او پیازو ته اړتیا لري. داسې حال کې چې 1 کیلو رومیان 3 افغانۍ او 1 کیلو پیاز 2 افغانۍ قیمت لري او هغه غواړي چې یوازې 220 افغانیو څخه ټوله سودا واخلي. تاسې آر د رومیانو مقدار په کیلوګرام او پی د پیازو مقدار په کیلوګرام ومنئ چې دغه برخې ټولې منګه په مخکینی ویډیو کې تاسې حل کړي دي او د هر یو څخه دغه د 2 دانې معادلې ترلاسه کړي دي. اوس وای په لاندې ګراف کې د ایکس محور د رومیانو مقدار په کیلوګرام او د وای محور د پیازو مقدار په کیلوګرام ښیي. ګورئ دغه د وای محور ده او دغه هم د ایکس محور دی. نو دلته موږ غواړو وګورو چې رښتیا د دغه ایکس او وای چې په اصل کې ایکس د رومیانو مقدار یعنی آر ده او وای د پیازو مقدار یعنی پی ده د دې قیمتونه پیدا کو د دغه دواړو معادلو څخه. وګورو چې کوم قیمت د ایکس او وای سته چې په دغه دواړو معادلو کې صدق کوي یا هم غواړو پوسو چې مثلا په دغه 80 کیلوګرام کې څومره رومیان او څومره پیاز دي او دغه 220 افغانیو څخه څومره په پیاز او څومره په رومیانو مصرف شوي. دلته تاسې ګورئ په دغه ګراف کې منګه 1 2 3 4 ټکي لرو. اوس وګورئ چې دغه شین خط کې دلته تاسې د سی ټکی لرئ. دغه سی ټکی چې ده دغه آبي د خط څخه پورته ده. دغه آبي خط چې ده د دې معادله دغه معادله ده x جمع y مساوي 80. یعنی کله چې رومیان او پیاز دواړه اخیستل کیږي باید 80 کیلوګرامه سي. نو دا په دې معنا ده چې که موږ د سی مختصات وګورو نو دغه ځای تاسې وګورئ د دې وای چې ده تقریبا 95 او هم ایکس یې 10 ده. نو موږ دغه 10 او 95 سره جمع کوو چې دا د 80 څخه ډیریږي. نو هم دغه ټکی د دغه آبي کرښې څخه چې د دغه معادلې مربوطه ده پورته راځي. نو دلته ښکاري چې موږ د 80 کیلوګرامو خرید نه ده کړی بلکې د دې څخه زیات ده. ځکه ګورئ دې کې تقریبا 95 کیلوګرامه پیاز دي او 10 کیلوګرامه چې دي رومیان دي. صحیح ده. نو د دې ځای موږ ویلی سو چې دغه ټکی چې ده دا د دې قیمتونه په دغه معادله کې صدق نه کوي ځکه تاسې پوهیږئ چې 95 جمع 10 80 نه کیږي. نو دا ټکی خو نه ده، دا قیمتونه صحیح نه دي. راځو دویم ټکي ته چې هغه د ډي ټکی ده. دا ټکی چې ده دا د همدغه کرښې په سر ده، دا د آبي کرښې په سر ده چې د ایکس جمع وای مساوي 80 د معادلې مربوطه ده. دلته دا معادله موږ ته وایي چې په دې کې د وای قیمت 80 او د ایکس قیمت 80 ده، 60 ده وبخئ. نو د دې ځای تاسې پوهیږئ چې دا په همدغه معادله کې خو صدق کوي ځکه چې 80 جمع 60 خو کیږي 80. خو دلته تاسې ګورئ چې که همدغه قیمتونه موږ په دغه معادله کې وضع کو نو دا د موږ ته 260 نه راکوي کنه. که مثلا 80 ضرب د 2 اوسي او هم 60 ضرب د 3 اوسي نو موږ ته دغه 260 نه راکوي. او دغه ټکی چې ده د شنې کرښې لاندې ده، ښکته ده، او دغه شنه کرښه یا شین خط چې ده د دغه معادلې مربوطه ده چې حاصل یې 260 ده. نو موږ ویلی سو چې د دې قیمتونه یوازې په دې معادله کې صدق کوي، دې معادله کې صدق نه کوي. او دلته دغه ټوله سودا 260 افغانیو څخه هم راټیټیږي. نو دا هم نه ده. دلته اف کې تاسې ګورئ د دې د وای قیمت چې دی 10 او د ایکس قیمت یې هم 10 ده. نو دلته د دې ځای معلومیږي چې دا خو په دواړو کې صدق نه کوي ځکه چې 10 جمع 10 خو 80 نه کیږي او دلته هم په دې کې صدق نه کوي. خو کله چې موږ د ای ټکي ته راځو دلته تاسې پام وکئ د دې د وای قیمت 60 ده. دلته تاسې دغه وای پر ځای 60 ومنئ، خو د دې د ایکس قیمت هم 80 ده. نو د دې ځای 80 جمع د 60 مساوي 80 کیږي. اوس راځئ چې وګورو آیا دا په دغه معادله کې هم صدق کوي کنه. نو د دې ځای که موږ ولیکو چې 3 ضرب د څو د ایکس پر ځای قیمت اچوو چې 80 ده، صحیح ده، جمع ده 2 ضرب ده څو
ضرب دی 100 نو د دې ځای تاسې پوهېږئ چې دا باید 220 سي که نه نو بیا دغه ټکی هم صحیح نه ده دغه کیږي 180 جمع 40 نو تاسې پوهېږئ چې د دوی دواړو حاصل هم 220 ده نو دواړو خواته د مساواتو 220 مساوي 220 راځي د دې ځای موږ پوه سو چې د دواړو کرښو د تقاطع ټکی چې د ای ټکی ده د دې د ایکس او د وای قیمتونه چې دي د ایکس څه 80 ده او د وای قیمت څه 20 ده دغه قیمتونه چې دي په دواړو معادلو کې صدق کوي او په دواړو معادلو کې پلي کیږي نو د دې ځای موږ پوه سولو چې د 180 افغانیو څخه رومیان د 180 افغانیو څخه رومیان او د 40 افغانیو څخه هم پیاز اخیستل کیږي او همداسې ویلی سو چې په دې کې څومره کیلو دغه رومیان پکار دي 80 کیلو او همداسې 20 کیلو به د دې پیاز وي